السلام علیکم دوستانو. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل ژوندي او خوشاله لره. دوستانو یو داسې وظیفه در سره شریکه کوم چې د زندگی هر حاجت پوره کول غواړي، ان شاء الله الله تعالی یې در پوره کوي. سبحان الله والحمد لله. دوستانو دا یو داسې وظیفه ده چې ان شاء الله د دنیا هر مشکل کار درته اسانه کوي. ډیره بهترینه وظیفه ده، ډیره ناشنا وظیفه ده. نن زمون ختم دی، دغه ختم ده د سبحان الله ختم ده. دوستانو اسانه ده، هر کس نارینه زنانه هر څوک یې کولای شي. دوستانو اسانه وظیفه ده او ډیر مجربه هم ده، یعنی دا معنا چې ډیره تاثیرناکه ده. چا چې کړی د خپل حاجت یې ور باندې پوره کړی ده. که وظایف کوي څه نتیجه نه ورکوي، کوشش کوي څه نتیجه نه ورکوي، او وظیفې کوي کومه دعا مو نه قبلیږي، کوم حاجت مو نه پوره کیږي، نو نن دغه یوه وظیفه هم وکړئ. دا وظیفه دې هر حاجت در پوره کوي چې په ډیرو وختو په کلونو هم نه پوره کېدی. دا وظیفه دې هغه دعا در قبلوي چې ډیر وخت دې کوشش کړی چې بیا هم څه نتیجه یې نه وي ورکړې، نه وي قبله سوې. د دغه وظیفې په کولو سره به مې الله تعالی ستاسو هغه حاجت در پوره کړي، یا په زړه کې یو ارمان لري هغه هم پوره کېږي. دا یوه داسې وظیفه ده دوستانو، نبی علیه السلام مبارک د دې په باب باندې فرمایي چې دا بې انتها زیات ثواب لري. پر خوله ویل خو ډیر اسانه دی. ګورئ دوستانو، په آخرت کې ډیرې ګټې دي دیسته، په دنیا کې هم ګټې لري، په آخرت کې هم. څوک چې دا توري ډیر وایي، نبی علیه السلام چې کله جبرائیل علیه السلام په جنتو باندې وګرځوي، نو په جنت کې ګوري یو داسې کسان دي چې هغه په کار باندې لګیا، مثلا ماڼۍ بنګلې جوړوي. بعضې خلک ورته خښ راخي، بعضې ورته مساله چې ورته وایي سیمټ تیاروي چې خښ پکې نه شي، هغه ورته جوړوي. نو که ګوري نبی علیه السلام په دې کې چرت و فکر بند سو، دغه کسان چې دا ماڼۍ دا بنګلې جوړوي یو وار ودرېږي بیا کار شروع کړي، بیا ودرېږي بیا کار شروع کړي. نبی علیه السلام له جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې دا څوک دي دا کسان، دا کار وار کوي بیا یې پرېږدي، کار کوي بیا یې پرېږدي. جبرائیل علیه السلام ورته وویل دا ملایکې دي، ستا د امت لپاره په جنت کې ماڼۍ او بنګلې جوړوي. نبی علیه السلام پوښتنه جن وکړه نو چې درېږي ولې، په مابینځ کې ولې ودرېږي، ولې کار یې وار پرېږدي. جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې دا په دنیا کې ستا داسې امت ستا، مثلا چې هغه دا توري سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا توري وایي، او دا توري چې دی د دې خښتو مساله ده، د دې خښتو سیمټ ده. نو کله چې دی دا توري وایي نو دغه بنګلې جوړول د خښتې سوکه دی کار شروع کوي، نورې ورته برابروي. خو کله چې دی دا توري پرېږدي نو دا ملایکې هم کار ودروي، نور د دوی کاروبار د دوی بنګله پر مخ باندې نه بیایي. یعنې دغه توري یې داسې مثال ورکو لکه څنګه چې مساله تیاره پرته وي، هغه سیمټ تیار سوي، نو هغه خښتې بیا سوکه دی کار پکوي، پورته کوي، تر سره یې رسوي، هغه ماڼۍ ورباندې جوړوي. نو که ستا امت هم دا وایي نو دا بنګله به دی د خپلو دغو تورو په برکت په ویلو سره تر سره ورسوي، او دغسې به نورې ځان ته جوړې کړي. خو که دی یې پرېږدي کار هم پر نیمه پاتېږي. نو لہذا دوستانو په دنیا کې د دې ویل نه تنها چې د انسان حاجت پوره کوي، نه تنها چې د انسان مشکل کار ختموي، نه تنها چې انسان له پریشانیو خلاصوي، بلکې په آخرت کې هم دومره ګټه ورته کوي چې د دې په ویلو سره الله تعالی په جنت کې دته بنګلې تیاروي، دته د جنت ماڼۍ چې په سرو زرو باندې جوړې دي، په هغه باندې الله پاک جل جلاله د آخرت په ورځ نازوي او هغه ورکوي. نو دوستانو د دې وظیفه طریقه درته ښیم. وظیفه داسې ده، مثلا دا توري 13 واره ویل کېږي، 13 واره دا توري له هر لمانځه نه کوشش وکړي، که له لمانځه نه هر لمانځه نه نشئ کولی، په د 5 لمونځو کې خو له یو لمانځه نه بعد ضرور وکړي. نو کله چې لمونځ خلاص شو له لمانځه نه بعد به د ګوتو پر بندو باندې مثلا چې
لس ګوتې دي، په هره ګوته کې درې درې بنده دي، خو یو په دا دوه غټو ګوتو کې دوه دوه بندونه دي، پر دا نورو کې ټولو درې. پر هر بند به یو وار وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. داسې به درې دېرش واره پرکې. له هغه نه بعد به د خپل حاجت په باب باندې دعا وکړئ. الله تعالی به ستاسو حاجت، الله تعالی به ستاسو دعا، الله تعالی به ستاسو خواست قبول کړي او ستاسو د زړه مراد به الله تعالی در پوره کړي. نو لہذا دوستانو دا وظیفه ول لمانځه نه بعد سره هر لمانځه نه بعد یې کوئ. اول خو کوشش وکړئ له هر لمانځه 5 وخته 5 سره یې وکړئ، که نه یې له یو لمانځه نه بعد ښه ضرور وکړئ. دونه وخت هم نه اخلي، له انسان څخه 3 دېرش وایه ویل کېږي، تقریبا 3 منټه به یې اخلي یا به 2 منټه به الله نه اخلي. نو دوستانو الله تعالی دې وکړي چې تاسو دا وظیفه وکړئ او خوښه سوې مې وي. دعاګانې راته کوئ. الله تعالی مو خوشحاله او آباد لره تر بلې وظیفې پورې. د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.